نجیب الله شینواری سپیکس نه افغانستان ورسز بنگلاديش یو ځل بیا به موږ سره په ایشیا کپ کې مخامخ کیږو ټاکره وي دینه مخکې چې په دې لوبه باندې خبرې وکړم د هندوستان پاکستان لوبه باندې خالی معمولی خبرې سره کوم ځکه موږ پریډکشن کړی وو چې پاکستان یې ګټي او ګټلی که چېرته شل اورو کې 155 ټارګټ هغه پاکستان چیس کاوه هیڅ مشکل ورته نه و هاردیک پانډیا مې ورته ویلي هندوستان طرف نه خطرناک دی همیشه د پاکستان خلاف هغه جان لگا کې بازی چې ورته هغه شی کوي بیټینګ یې هغه سی وکړه بالینګ هم خطرناک کاوه مګر هیڅ اوکې سوپر فور ته هغه لاړه هندوستان به هم ورشي ولته به بیا مقابله هیله ده چې افغانستان هم پکې شامل شي هغې دپاره افغانستان دپاره بنګلاديش ماتول ضروري دي ګوره بنګالیان زمونږ نوي داسې تره زامن مه نه دي خو تربوران مه دي دوی سره زمونږ اکثره لږ داسې د هغې لږ مسلې یي لږ سی سره مقابله کوم نو بنګالیان چې دي هغه زخمي ټایګر چې دی هغه دی مطلب سریلانکا والا چیچلي دي اوس راشد خان هم باید وچیچي که چېرته راشد خان پرفارمنس 4-5 وکټې وانخیستې زمونږ کار خرابېږي بالینګ کې دا زه تاته سمپل تیوري د افغانستان دپاره ښیم باقي هر څوک ورسره چپین کولی شي مجیب ټول بهترین دغه دي بیټینګ کې ابراهیم زادران ګوره د لاهور وکټه داسې وکټه ده چې ټریډیشنلی اټس ا بیټینګ فرینډلي وکټه ده ښه ښایسته لوبه ورباندې کېږي خو اول باید په وکټ ایثار شي نو رحمان الله ګربز نه هیله ده چې اول شل بالونه ډېر ښه روانې ماشاءالله الله دې د خپلو خوستیانو پکتیاوالو او قوم پرستو او بعضې هغوی نه نظر نه دې الله وساته ډېر ښه روانې موږ خوشحاله یو ټول همداسې موږ په دې خوشحالیږو چې ستا صفت وکړو د بل صفت وکړو چې صفت ځای خو چې د نیوکې ځای موږ افغانان یو حقیقت به یو چې خلک هر څه نو رحمان الله ګربز صاحب همدغسې روان اوسه ما خو ګوره همدا کنسسټنسي غوښته یو سینچري دی په دغه کې وله بنګلاديش خلاف سیریز کې بیا د پاکستان خلاف ډېر ښایسته مومنټم کې روانې اوس ایشیا کپ ته وای سونے پہ سہاگا نو که د بنگلاديش خلاف ته یو سلیزه وواله نو انشاءالله افغانستان از ان سوپر فور کې صرف دا نه چې هلته موږ ورځو پاکستان سره گیم هندوستان سره گیم اینڈ ون مور سریلانکا سره نو دا ټاپ گیمونه را روان دي که چېرته افغانستان دوه وګټل وی ګنه بی ان د فاینل نو خیر دا خو لري خبره ده مګر دا ټولو دپاره اول باید بنګال وهو بنګال والو دپاره نجم الحسین شانتو دا ګوره همیشه زموږ خلاف دا سړی سکور کوي او تیر ځل زما په خیال نه هاتیا وکړي که څو رنځې د سریلانکا خلاف هم کړي وي دا ورکې مهم دی توحید هردوی هغه ورکې ګوره هغه ټیلنټډ کس دی د هیڅ پته نه لګي ډېر کویک سکور کوي میډل اورډر کې او شکیب الحسن مشفق الرحیم دا خو ایکسپیرینس کسان دي مګر زما پیک چې دی هغه دوه کسان دي توحید هردوی او نجم الحسین شانتو دا کسان خیر یو گیم دی د ګټلو دپاره باید افغانستان فل هغه د احمد شاه بابا المسی چې ورته یي که نه میرویس خان نیکه مسیان ګوره زه درته بار بار دا تاریخ دی موږ داسې ملت یو چې په دا شی اوس دا خو یو حقیقت دی چې ډېر کم وخت کې موږ دې لیول ته رارسېدلو مګر دا باید نور ایکسکیوز نه وي چېرې موږ 15 کاله کېږي او د بل 10 کېږي 50 کېږي نو هر فیسیلیټي چې بل چا سره زموږ پلیرانو سره وي او زموږ پلیران نن سبا د دنیا لیګونو کې لوبه کوي نو ته هر قسم بالران فیس کوي تا دپاره به مشکل نه وي خبره بالر ته راغله شریف الاسلام د بنګلاديش هغه لیفټ هغه ډېر انرجیټک بالر دی ګوره هغه موږ نه ابراهیم او دغه ګربز پورته کولی شي نو هغه لږ په احتیاط ولوبه وي انشاءالله د ریسټ چې دی تسکین او دغه تاسې هینډل کولی شي ګورو به چې د افغانستان لوبغاړي څنګه لوبه کوي خو زما د خوښې 11 دغه ریاض حسن او دغه ګربز اوپننګ ون ډاون ابراهیم زادران نمبر 4 دغه رحمت شاه نمبر 5 شاهدي ګوره شاهدي و خیر اوس ټیم کې کیپټن دی څوک چې کولی نه شو باید خامخا پکې نو د زموږ داسې لوبه ده چې دې کې که چېرته مثلا کلیپس وشي بنګلاديش راشي ګوره هېڅ معلومات نه کېږي وایي مار چې چلی د پړي نه هم هېرېږي او وایي په شیدو سوی شړومبو ته هم پوکي ورکوي نو تیر ځل هغه اخري گیم چې زموږ دوی سره ډېر زر یې موږ بنډل آوټ کړو او دا مهم گیم دی موږ دا نه غواړو چې دغه سلسله وشي نو دې خاطر زما په نظر دا 5 پلیران به بهترینی رحمت شاه څوک چې آوټ اف فارم دی مګر فور سم ریزن بعضې پلیران داسي چې د سره ډېر ښایسته
گیم دی زه په هغه په اړه ګوره اکثره زیاتې خبرې هم نه کوم ولې چې پلیئر دی زما په نظر باندې افغانستان سره ټیکنیکل ډېر ښایسته کریکټ پلیئر دی خو چې کله سکور سړی ونه کي انډر پریشر کیږي نو هغې د وجې انډر پریشر دی مګر سبا لوبه کې چې نمبر 4 پوزیشن کې هي د افغانستان دپاره ښه دی دنه مې ګوره بار بار مې ویلي رحمت شاه صاحب 13 15 18 څلوېښتو ته چې رسېږي کوشش کوه چې سینچرۍ ته ورسېږي د وکټ ترو کې اوس ګوره په ده باندې اننیسسري پریشر دی نو هیله ده دا د 5 سو نمبر 6 محمد نبی ګوره ستا ایکسپیرینس لوبغاړی دی محمد نبی ډېرې لوبې کړي دي نو هغه کې هېڅ د خبرو ضرورت نشته نمبر 7 دغه راشد خان نمبر 8 ګوره ګلبدین او کریم جنت کې یو پلیر چې هر یو د دوی خوښوي هغه ګوره تاسې که ګلبدین یې که کریم جنت یې دا زه تاسې ته اکثره یم چې دعاګانو ضرورت نشته کرکټ چې دی اکثره د ټیکنیکل لوبه ده دغه لوبه ده نو ډېر کم پکې د دعا دغه راځي موږ مسلمانان یو دعا ډېر بهترین شی دی خو کرکټ ته یې مه ساتئ ځان ته یې وکړئ چې الله ماغه دنیا ښه کړي خو کریم جنت یا ګلبدین که دا ولوبېد او یا فرید ملک نو هغوی ته دعا وکئ ځکه دا خلک او یو شاهدي ته هم وکئ ځکه دا هغه خلک دي چې په ټیم وربوج دي نو که دوی ته سره دغه لوبه خو یاسې هم تاسو ته معلومات دی چې څنګه ده نو دعا که مو ورته وکړه نو کیدای شي کریم جنت چې کوم د دوبۍ خلاف یو 50 زوالي او لږ سکور کا په هغې باندې بیا لوبېده نو سبا له به هم کیدای شي ستاسې په دعاګانو برکت باندې یا دا یا ګلبدین لږ سکور وکړي ځکه دې دواړو کې خامخا یو کس به بیا دا دغه شو نمبر 8 نمبر 9 ستا مجیب شو 10 فضل حق فاروقي 11 هغه ستاسې خوښه د فرید ملک لوبه وی عبدالرحمن لوبه وی نور احمد لوبه وی زما په نظر باندې دغه به ښي نور احمد ځکه د پاکستان وکټ شي هغه بیټینګ وکټ دي او دغه چې لکه تاسو سره یو فاست بالر فضل حق فاروقي شو ریل فاست بالر دا باقي خو چې دی هر یو چې هغه به ورسره انادر یو اسې ایکسټرا مګر تاسو سره ښه د سپین آرمي ښې بیک کا او زموږ داسې سپینران نه دي چې یو ډایمنشن دی مجیب ډفرنټ دی راشد ډفرنټ دی نبی ډفرنټ دی نور احمد از ډفرنټ نو دې د خاطره دا زما فیورټ ایوله شو انشاءالله د افغانستان د بریا په هیله پوره کوشش پکار دی او خو دا کیچ ډراپ کول زه دې ته حیران سم چې دا بار بار هر ټیم ظالمانو دونه پریکټیسونه دغه کوي دا زموږ فیلډینګ کوچ چې دی دا د لوبغاړو ته سی دغه ښیي که نه چې لکه کیچینګ ټیکنیکس اوس بله ورځ مې څوک کتو انټرنیشنل پلیئرو نوم یې رانهیر شو خو داسې کیچ یې اخیستی داسې ور نو چې تا داسې دا خو ګیپ سو رایټ تم رول چې دی دا رایټ تم په دې ځای داسې ورکې داسې بیا داسې کیچ والا دا لاک شو نو دا ستا دغه چې بال به دلته نه وځي نو زموږ یو پلیر داسې کیچ اخیسته ډراپ یې که دا خو ډېره غلط ټیکنیک دی نو هیله ده چې دا کوچز ورسره کار وکړي که نه چېرته سی کوچز دی بیا وروسته راوري خیر اوس به انشاءالله د افغانستان د بریا په هیله زما په نظر باندې ګوره افغانستان زما وطن دی ډزنټ میټر چې استرالیا سره لوبه کوي انګلینډ سره لوبه کوي پاکستان سره لوبه کوي هندوستان سره لوبه کوي زما همیشه دغه فیورټ به افغانستاني او زه به پریډکشن همیشه دا ورکوم چې افغانستان یې وګټي سره د دې چې ریالسټیک چانس مثلا په دغه کې چې اوس استرالیا سره زموږ چا سره زموږ لوبوي زموږ ذهن کې دغه راځي چې استرالیا ګټي مګر موږ ځکه یو چې افغانستان چې گیم ته ناست یو موږ خپل اچکار کله پریډکشن ورکم اماغه ټیم سپورټ کوو نو دې د خاطر افغانستان خلاف خو پریډکشن نه موږ مخکې ورکړی او نه یې ورکوو نو انشاءالله د افغانستان د بریا په هیله بنګالیانو سره مو دونه لوبې کړي سبا د تکړه شي زه خو یم چې هر یو پلیر 100% نم زیات افورټ واچوي ګوره ټول ملت در پسې شاته ولاړ دی دونه والله کلي ساده خلک یې ښه نفلونه کوي او بل ګوره پلیرانو خلکو ته نور دا پرې چې تاسې موږ ته دعاګانې کوئ تاسې دا شینو نه تیر شئ ملت اسیم دعاګانې کوي خو تاسې چې په دعا ودرېدئ نو وروره نو دوا خو بیا ورکه شوه نو بیا ټیکنیک او بال او هر څه ورک سو نو بیا خو به ستا په ځای سیدا ګل ته او محمد جان ته او دې خلکو ته بیا بالینګ او بیټینګ ورکو نو تاسو ته بیا څه ضرورت دی نو تاسې دغه شي نه پرېږدئ تاسې ملت ته یې وایئ چې وروره ستاسې د خوشحالۍ دپاره موږ کوشش کوو موږ به خپل مکمل کوشش کوو باقي څه چې د الله رضا یې هغه به کېږي خو کوشش به موږ کړو چې افغانستان ته بریا راوړو تاسو ته خوشحالیانې راوړو ملت ته دغسې خبرې او انشاءالله سبا د افغانستان د سبا څه مړی او داسې وایه چې تقریبا 14-15 ساعته وروسته
به میچ شروع کیږي نو لیټس سی دلته خو به 2:30 بجې د شپې